خیر د جیبونه د پیسو نه که خالی ساتمه خیر دی جیبونه د پیسو نه که خالی ساتمه شکر دی خدایا چې بیا هم بلا زړګي ساتمه د نن پښتون یمه د نن زمانې ښه خبر یم کور کې ټوپک سره کتاب هم لازمي ساتمه ملګرو سلامونه قیوم خان قیوم یم د اشنغر خوره ده او د اشنغر په خوره باندې د تحصیل تنګي سیمې ته راغلی یم زما تر څنګ یو ډېر ښه شاعر ناست دی او په ادبي نړۍ کې یو خپله نامه لري ډېر ښه شعر لیکي په شعر کې انقلابي رنګ دی د ستارب محتاج هم نه دی زمونږ کوشش و چې دوی سره یو خپرونه راجوړه کړو او د ډېر وخت نه همدغه خیال په ذهن کې و د څه ستونزو او د څه شخړو کبله چې له هغې د وجې نه دا څیز ډېر ایثار شو نن راغلی یو د ده خواله او دغه مازدیګری مو له دوی تر څنګ دی د دوی نه به ښه شعرونه ریکارډ کوو او تاسو ته بیا وړاندې کوو سمندر عثمان هیل صاحب په خپل پروګرام کې درته خرکلی ویم او ستړی مه شئ ډېره مننه خوشحال اوسئ قیوم ورور چې تاسو راغلی او موږ له ټایم راکړو خپل قیمتي ټیم تاسو ویستو زموږ تنګي سیمې ته تاسو راغلی او موږ له ټایم راکړو ډېره مننه ستاسو هم مننه ژوند ښه روان دی ژوند الحمدلله لاک لاک شکر دی ژوند ډېر ښکلی روان دی او ژوند داسې ده چې ژوند به ځان له په خپله ښایسته کوي جی نو مطلب مایوسي به یو طرف ته دی خوشحالانې به ډېره رامخته کوي نو بیا به ژوند تېرېږي نو لاک لاک شکر دی الحمدلله ټول یاران دوستان د زنده‌باد وي چې هر ځای کې خوشحاله دي زه وایم چې خبرې ډېرې ونه کړو شعرونه واورو بلکل جي څنګه مې خوښه ده ډېره مې خوښه ده جي یو نظم دی د مور په چپړه باندې ما لیکلی دی ژوند مو تېر کړی د غربت غېږه کې د پردو خپلو د نفرت غېږه کې بېګا و نیمه غوټه شپه ملګرو شورا په زړه د ژوند قصه ملګرو خپل ماشومتوب ته مې نظر لاړو غوښې د غم مې په ځیګر لاړو د خان یو کور کې اوسېدو به موږ او ژوند تېرېدلو جړېدو به موږ کچه کوټې وې د برګو به یو چغار ختلو چې څڅېدلې اکثر شپه کې به مې پلار ختلو هغه شلېدلې لوپټه به مانه هېره نه شي تا چې د څاڅکو نه په ما باندې خوره کړم مورې تا به ښکل کړم راجوخ کړم سینې خپلې ته ختمه دې اوس ولې زما هغه سره کړم مورې زما جړا سره به تا مودام جړا کوله او زما خندا سره به تا مودام خندا کوله چې به د کوره وتم سکول ته مانه نه هېرېږي تا په مینه ماته دارنګې دعا کوله رب دې رالوی که رب دې پوی که قدردان بچیو چې لوی سړی شي زما دغه دې ارمان بچیو چې به د سکول نه رالم تا به کړم ښکل مورې او بیا به په سر دې ماله کېښوده منګول مورې تا به روټۍ کېښوده دواړو به بیا وخوړله دا به زما نه کله خیر شي زما ګل مورې په لوبو لوبو کې ناوخته شوه ماښام به شولې او وی بېقراره به وي ستا صبر تمام به شولو خپې ابله خپې به دروازه کې به ولاړه راته او چې کور ته رالم او تا ته چې آرام به شولو داسې یوه ورځ کوڅه کې بنجاري اواز په زور وکړو په منډه رالم ما تا ته خسې شور وکړو شابه پیسې راکوه ځان له پیپولې اخلم تا سره نه وي خو بیا هم دې ته نور وکړو تا د بابا ځوړن واسکټ کې لاس وهل شروع کړل خیس پکې نه ما د خپو کې رغړېدل شروع کړل زړې کېړی دی په خپو هغه دې وویستلې شابه دا هر څه کما خله پاسېدل شروع کړل بنجاري راکړې پیپولې ماله یو چونګ مورې او اوس چې مې یاد شي ویم چې ولې نه وې ګونګ مورې زو زلمی یمه په خپله هم ګټلی شمه هغه کېړی زه په لکونو اخیستلی شمه کاش که چا ووي سمندره هغه دا کېړی دي کاش که چا ووي سمندره هغه دا کېړی دي والله چې ډېر عجیبه نظم و موږ له د سترګو کې اوښکې راوستې او یو داسې احساسات دي چې زموږ د پښتنې معاشرې هغه ټول رنګونه پکې دي او چې کوم زموږ په پښتنه معاشره کې څه تېرېږي کوم چې زموږ غریب ولس دی او په هغوی په ژوند کې څه دي همغه دي پکې په دې یو نظم خو به کار نه کېږي بلکل جي یو غزل به هم درته ویم چې په زړه مې نن ستا مینه ورېدله داسې داسې او په ګل لکه چې پرخه پړقېدله داسې داسې خو ښه ده دا خو ښه شوه چې رسوا شو زما مینه خو ښه ده دا خو ښه شوه چې رسوا شو زما مینه او تر کومې به له خلقو پټېدله داسې داسې او د سرو ګلونو څانګه تکه شنه شوه له خندانه د سرو ګلونو څانګه تکه شنه شوه له خندانه او په غېږه کې زما را دوړېدله داسې
او ډولۍ ته ورختو کې د مور ارمان کولو ها ډولۍ ته ورختو کې د مور ارمان کولو او بې موره یوه پیغله ودېدله داسې داسې واه او په ننګ د وطن مړ یې نو مړ نه یې زما زویه ها په ننګ د وطن مړ یې نو مړ نه یې زما زویه یو مور د زوی په قبر جړېدله داسې داسې واه او یو شور په سینه د سمندر کې سمندره واه یو شور په سینه د سمندر کې سمندره نغمه د سوس په تار مې غږېدله داسې داسې ډېر ښه په زړه مې نن ستا مینه ورېدله داسې ډېر داسې ښه ډېر ښه څه بل غزل به درنه وورو چې داسې روماني وي ښه جي یا که انقلابي هم وي نو خو چې غزل وي چې غزل وي که نه وي ښه او که نظم طرف ته لاړ شي څنګه نظم خو به لا خوند وکړي ښه جي سبا چې کوم زمونږ چاپېرچل دی او کومه زمونږ د سوسایټي ده بالکل د نشې ښکار شوې ده او عموما ځوانان چې کوم دي نو په نشه کې مبتلا دي او بیا یو نوې سمارټ نشه چې څه ته ویلی کېږي پیشني نشه چې څه ته ویلی کېږي ایسي نو هغې کې مطلب اکثریت لوی او واړه یو شان راګیر دي یو وړوکی شان نظم دی چې یو خوا روجه وه بل خوا سختې ګرمۍ زور کړی و خو سره غرمه وه نور خوږو ملګرو اور کړی و دې کې ور اوټه کې د ویښومه بهر رالم دا یوه ځوانه زنانه وه زړه پر خر رالم د خپل نشي خاوند په وجه باندې سوال کولو دا وخت زه د مزدورۍ نه خو م راغلی وم او خوب رانه نه راته ستومان وم غلی وم ور ټکېده خو ما وې دا څوک ماشومان به ویده و خوب ورله نه ورځي د لوبو شیطانان به ویده د زنانه آوازو دې سره پریشان شوم زه و چپل مې واچول بس رور ور روان شوم زه چې راغلم وی د الله په نوم خیرات راکې بچي مې اوږې دي مجبوره یم زکات راکې د خپل نشي خاوند په وجه در په در ګرځېده او دا اوچې شونډې و نخر ګرځېده خپې ابله خپې وه او خولې پرې بهېدې ملګرو په ښکلي مخ باندې اوښکې څڅېدې ملګرو د دې په سر باندې شلېدلې لوپټه پرته وه او چا څه ورکړي بس غوټه یې په اوږه پرته وه بیا د اسمان په طرف وګورې هیرې کوي دا خدایه دا واړه پوډریانو ظالمان ورک کړي وغرو نیولې چې دا واړه قاتلان ورک کړي یو خوا روجه ده بل بچی رانه روټۍ غواړي او اختر نظیر څوک څپلۍ او څوک جامې غواړي په شته خاوند کې بې خاوند یم سوال کړم ستړي شوم او شرمېږم څه وکړم د بد غیرت نه لرې شوم هغه بدبخته دی د ایسو په نشه اخته دی ښکلې ځواني یې کړه په دې باندې روسته اخته دی سحر په خړو وځي بېرته ماسخوتن راځي وروره زنګېږي دی په شان د زنکدن راځي غم د بچو نه کوي څه وکړم پریشانه یمه دا څه ژوندون دی په دې ژوند باندې ستومانه یمه کله ناکله کورنلوخي یا جامې یوسي او یا چې زه نه یم بې غیرت د غرمې یوسي خدای نه سوال کوم چې دی د دې نشو ووړي او ګیله نو خاورې به زما په دې بچو ووړي ربه یا داسې د ژوندي ضمیر ځوانان پیدا کړي او چې پکې ترس وي یا داسې انسانان پیدا کړي چې د دې خاوره نه دا هر قسمه غلط لرې کړي د دې وطن نه د نشو د غلانت لرې کړي خفه شوم ما ورته وی ودرېږه راځم خورې اوس مزدورۍ نه رالم ښاغه درکوم خورې دی وی خدای دې د دې اجر یو پسل درکړي او د دې ثواب د خدای کعبه کې په دوشل درکړي سمندره بدلې خدای د اخلاص ورکوي څوک چې بې وسله په دې دنیا کې لاس ورکوي څوک چې بې وسله په دې دنیا کې لاس ورکوي ډېره مننه ډېره مهرباني